السلام علیکم ګرانو شاګردانو ښه راغلاست د حساب دویم درس ته. نن له خیره موږ راځو دویم درس وایو. په لومړي درس کې موږ د ریاضي په ریاضي باندې مثلا خبرې وکړې، ریاضي تعریف کړه، حساب هم تعریف کړه، د ریاضي مثلا بخښونه یا هغه ډولونه ټول وویل چې په څلور ډوله هغه تشریح کړل. همداسې د عدد هم تعریف کړه، د عدد مثلا د ډولونو باندې نن غږیږو، مثلا ارقام وویل، د ارقام مثلا ډولونه وویل، هغه ټول خلاص کړل. نن راځو له خیره د عددونو ډولونه شروع کړو. اولین فصل چې موږ په حساب کې له خیره شروع کوو هغه شاګردانو کوم درس ده؟ موږ نن له خیره کوم درس وایو؟ اولین فصل اولین درس چې له خیر د دغه جنه شروع کیږي او دا ټول درس په دې کې موږ وایو. بعد دغه نه بیا بل درس زو. اولین درس زموږ شروع کیږي هغه چې دی طبیعي عددونه. هغه چې دی طبیعي عددونه. موږ له خیر نن شروع کوو چې طبیعي عددونه شروع کوو. صحیح ده؟ طبیعي عددونو ګرانو شاګردانو کوم عددونو ته ویل کیږي؟ طبیعي عددونو هغه عددونو ته ویل کیږي چې د هغې د سیټ د یو نه شروع او تر لای تنې پورې یا تر ډیرو پورې بې نهایته پورې چې وي ادامه ولري. دا سیټ چې دا په ریاضي کې په آی ان باندې ښودل کیږي چې دلته آی مثلا داسې د ښه والي لپاره چې ښه معلوم شي دې لپاره راغلی، او نیچرل نمبر معنا ورکوي چې د سمبول ده. همیشه دا سمبولونه موږ ته په حساب کې ډېر مهمه دي. صحیح ده؟ دا سمبولونه موږ باید زده وي. طبیعي عددونه په ریاضي کې دا موږ ته ډېرې مهمې خبرې دي. په طبیعي عددونه چې دي کوم عددونو ته ویل کیږي؟ ما ورته ویل چې هغه عددونو ته ویل کیږي چې د یو نه شروع وي. مثلا یو، ورپسې دوه ده، ورپسې درې ده، څلور ده، پنځه ده، شپږ ده، او همدغسې نقطه ټکی ټکی همداسې تر کوم چې پورې تر لای تنې پورې ادامه لري. دغه عدد ته چې وي طبیعي عددونه. خبره خو رسېږي کنه؟ دغه طبیعي عددونه. او طبیعي عددونه په عددونو کې تر ټولو ډېر قدیمي او ډېر وختني عددونه دي چې انسانانو پېژندل او د استفاده کولې استعمالولې. څه د طبیعي عددونه دي؟ انشاءالله پوه شو په تعریف باندې کنه. طبیعي عددونه په عین علامې باندې ښودل کېږي. دا یو کانکوري خبره ده یا امتحاني خبره ده. اوس کانکور کې خو حساب نه راځي. عین ده او د یو نه شروع کېږي او تر څو پورې؟ تر لای تنې پورې ادامه لري. دې باندې خو انشاءالله پوه شوئ کنه؟ آفرین. طبیعي عددونه مې انشاءالله زده کړل. د طبیعي عددونو په بعض خواصو باندې ګرانو شاګردانو ځان پوه کوي. مثلا څه رقم؟ اوله خبره خو دا ده چې تر ټولو کوچنی عدد په دې عددو کې څه ده؟ کوچنی عدد ده. صحیح ده؟ کوچنی عدد دلته څوک ده؟ یو ده. صحیح ده؟ د یو نه کوچنی عدد نه لري، یو ده. او همدغسې تر دې تر ټولو لوی عدد چې عدد هم نه ده، سمبول ده. تر ټولو لوی عدد، لوی سمبول ورته وایي. عدد ورته نه وایي ولې چې لایتني خو عدد نه ده، سمبول ده. مقصد موږ ته دا ښیي چې عددونه تر ډېرو پورې څه لري؟ ادامه لري. یعنې اخر د دې عدد معلوم نه ده، خو اول شروع د څو نه ده؟ د یو نه شروع. دا یو خواص تاسو دلته پوه شوئ. دویم خواص باندې دا ځان پوه کوي چې دې عددونو کې توپیر د یو عدد نه بل عدد ته څومره ده؟ یو واحد ده. صحیح ده؟ یعنې موږ کله چې غواړو د یو عدد نه بل عدد ته لاړ شي یو واحد چې کېږي؟ تغییر راځي. مثلا جمع کوي ورسره. مثلا د دې نه که ځو بل عدد ته نو یو جمع یو څو کېږي؟ دوه کېږي. دلته یو جمع کوو دوه راکوي. که دې نه مثلا دې ته راځو یو جمع یو څو کېږي؟ درې راکوي. دې نه دلته راځو یو جمع کوو څو کېږي؟ څلور راکوي. همداسې که دلته راځو یو جمع کوو پنځه، همداسې ځو شپږ، همداسې بل عدد که وغواړئ جمع کوو اووه را پیدا کوو، اته را پیدا کوو، نهه، همدغسې ټول مخ ته ځو. خبره خو رسېدی که نه؟ یعنې هدف مې دا ده که دلته عددونه موږ ته مسلسل څوک ولیکه طبیعي عددونه موږ یو ورسره جمع. مثلا که موږ ته وایي د لس نه بعد موږ ته طبیعي عددونه موږ ورته 11، 12، 13 یعنې یو ورسره جمع کوو. صحیح ده؟ مثلا که د شلو نه بعد ورته شل موږ چې وایي 21، 22، 23. مثلا د دېرشو نه 21، 22، 23. صحیح ده که نه؟ مثلا 15 ته بیا ورته وایو شپږ اتیا، بیا ورته یو جمع کوو اووه اتیا، بیا ورته یو جمع کوو اته اتیا، همدغسې مخ ته ځو. صحیح شو؟ یعنې همیشه که طبیعي عددونه لیکو نو یو ورسره چې کوو جمع کوو. یعنې هر عدد چې موږ ته ووایي زه به داسې عمومي یو عدد ولیکم. مثلا عمومي یو عدد ده x، عمومي یو عدد د x. مثلا لکه شلو دېرشو باندې ما یو طبیعي عدد درته ویلی او درته وایم چې بعد د دې نه عددونه درته شروع کړه. ته به چې وایې چې دا x ده، د دې سره زه یو دانه جمع کوم اخوا بل عدد راکوي، د دې سره یو بل جمع کوم x جمع دوه بل عدد راکوي، دې سره یو جمع کوم x جمع درې بل عدد راکوي. همدغسې ټکی 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 همدغسې ادامه لري. چې همدغه شکل ته چې وایي د طبیعي عددونو عمومي شکل. د طبیعي عددونو عمومي شکل دغسې شی ده چې اول عدد x ده، دویم ورته یو جمع کېږي، یو جمع کېږي، یو جمع کېږي او ټول عددونه دغسې درکول کېږي. خبره خو رسېدې که نه؟ دا طبیعي عددونو خواصونه دي چې باید موږ پرې ځان پوه کړو. بله خبره چې دا په دې کې د دې عدد طبیعي عددو کې دا ده چې دلته بعضې عددونه دي چې یویز دي، بعضې مثلا یو رقمي دي، بعضې دي لس رقمي دي، بعض عددونه دي شل رقمي دي، بعض رقمي دي، همدغسې مخ ته ځو. صحیح ده؟ یعنې یو خانهیي، دوه خانهیي، درې خانهیي داسې عددونه دي چې دلته د یو نه تر نهو پورې چې دا عددونه چې دي یو رقمي عددونه دي. یو نه تر نهو پورې موږ چې وایو یو نه تر نهو پورې دا یو رقمي عددونه دي. مثلا یویز دي ټول، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه. او د لسو نه شروع تر نهه نوي پورې چې دي دوه رقمي عددونه دي.
داسې 2 رقمه لري 2 دانې دي. او د هغې نه بعد د 100 نه شروع تر 999 پورې چې دي 3 رقمي دي. او همدغسې تر 0 نه شروع تر 9999 پورې چې دي دا بیا 4 رقمي عددونه دي. صحیح ده؟ چې دلته موږ داسې یو خبره هم زده کوی شو چې تر ټولو کوچنی یو رقمي عدد یو ده، تر ټولو لوی یو رقمي عدد 9 ده. چې بعضې وخت مثلا چاربه کې جوړېږي چې په طبیعي عددو کې تر ټولو لوی یو رقمي عدد کم یو ده، تاسو باید 9، تر ټولو کوچنی 2 رقمي 10، تر ټولو غټ 2 رقمي 9، تر ټولو کوچنی 3 رقمي 100، تر ټولو لوی 3 رقمي 999، تر ټولو کوچنی 1000 یا 4 رقمي 1000 ده، او تر ټولو لوی یا غټ 4 رقمي هغه څو ده 9999 ده. صحیح شو؟ دا خبرو باندې باید موږ په طبیعي عددو کې ځان سم صحیح پوه کړو. صحیح شو؟ دې باندې پوه شوئ. ښه ګرانه شاګردانو، اوس خو طبیعي عددونه هم زده کړل، اوس راځو د طبیعي عددونو ډولونه وایو. صحیح ده؟ د طبیعي عددونو داسې لیکو، د طبیعي عددونو ډولونه. دې ډولونه کوم یو دي؟ موږ د دې ډولونه وایو. صحیح ده؟ په کومو برخو باندې ویشل کېږي؟ موږ دغه فصل شروع کړی کوم شیان پکې وایو. صحیح ده؟ دا به ووایو. طبیعي عددونه یا د طبیعي عددونو ډولونه ګرانو شاګردانو څو رقم تقسیم بندي شوې ده. یعنې موږ داسې وایو چې طبیعي عددونه عمومي ډول په 2 ډوله دي، 2 ډوله، او دا کم 2 ډوله هر رقم ویلی شي. کم یعنې کم وایي هر رقم ویلی شي. صحیح ده؟ موږ راځو دلته یو سر نه شروع کوو. صحیح ده؟ څو رقمي وایي چې نور درسو کې انشاءالله بیا دانه دانه په هر کم یې غږیږو. اول خو داسې وایي چې طبیعي عددونه په عمومي ډول په څو ډوله دي؟ په 2 ډوله. دلته لیکو 2 ډوله دي، 2 ډوله ورته وایي. صحیح شو؟ یو ته کوم وایي؟ مجرد عددونه، او یو ته چې وایي؟ مشخص عددونه. مشخص عددونه. صحیح شو؟ مجرد عددونه یا مشخص عددونه. دا چې مطالعه کې انشاءالله ټول طبیعي عددونه پیږي. بعضې کتابونه لیکي نه مجرد مشخص باندې یادوري نه کوي، وایي طبیعي عددونه چې په څو ډوله دي؟ وایي په 2 ډوله دي. طبیعي عددونه په عمومي ډول په 2 ډوله دي، په 2 ډوله ویشل کېږي. داسې لیکي په 2 ډوله ویشل کېږي. صحیح ده؟ یو ته چې وایي دا عددونه چې دي طاق دي. چې دي؟ طاق دي. او بل ورته چې وایي جفت دي. وایي جفت او طاق عددو باندې ویشل شوي. چې هر کوم باندې غږیږو چې مجرد مشخص طاق او جفت شته وایي بیا ټول پرې غږیږو. صحیح ده؟ یا بل څه رقم وایي طاق او جفت دي. په دې طریقه وایي طاق او جفت. صحیح ده؟ بل مثلا داسې ویلی شي چې موږ وایو چې طبیعي عددونه په څو ډوله دي؟ په 2 ډوله دي. طبیعي عددونه په عمومي ډول په 2 ډوله دي. هر رقم ویلی خو دغه ټول چې موږ اوس وایو دا د طبیعي عددونو ډولونه دي. ټول هم چې زده طبیعي عددونو ډولونه دي. بل څه رقم ورته وایي؟ بعضې ورته چې وایي اصلي عددونه، او بل شی ترتیبي عددونه. ترتیبي عددونه چې ترتیب ورکوي. صحیح بیا پس په ټول باندې غږیږي چې کوم عددونه دي. او داسې هم ویلی شو چې دا طبیعي عددونه په څو ډوله دي؟ په 2 ډوله دي. طبیعي عددونه په 2 ډوله دي. چې یو ته چې وایي اولیه عددونه، او بل ته چې وایي مرکب عددونه. داسې په دې شکل باندې. صحیح شو؟ پس موږ چې وایو چې طبیعي عددونه ډېر ډولونه لري چې ټول مجرد، مشخص، طاق، جفت، اصلي، ترتیبي، اولیه او مرکب باندې ویشل کېږي. صحیح ده؟ چې موږ له خیره هر کمې دانه دانه شروع کوو او دانه دانه ټول باندې غږیږو. صحیح ده؟ د نن درس لپاره همدومره چې تاسو ډولونه ځان سره تکرار کړئ، دغه هم زده کړئ ډېره خبره ده. له خیره بل درس کې به انشاءالله په مجرد، مشخص، طاق، جفت، اصلي، ترتیبي، اولیه او ټول شیانو باندې وغږیږو. نن درس همدومره بس ده. ښه ورځ ولرئ. زی په مخه.